سلامونه نیکې هیلې احترامات د وطن یوټیوب چینل ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته هیله مند یم چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. خوښ او خوشحال یم چې زه راهد الله مجروح په لومړي ځل د سوشل میډیا له لارې له تاسو درنو سره د یوې ادبي برنامې په پار راځم او له تاسو سره مخ کېږم. او بیا خوښ او خوشحال یم چې په لومړۍ خپرونه کې راسره دروند شخصیت د بېساري ښو اخلاقو څښتن د قوي خونجري خاوند او د ترنم بلبل قدرمن رور شفیق الله قریشي صاحب میلمه دی. له قریشي صاحب څخه به څو لنډې پوښتنې او څو ترنمونه اورو، نو تاسو راسره اوسئ. قریشي صاحب لومړی تاسو ته ستړي مه شئ وایو، ښه راغلاست درته وایو. که په لنډ ډول د کیمرې له لارې تاسو دغو لیدونکو سره معرفت وکړئ. سلامونه، نیکی هیلې احترامات د وطن یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته. شفیق الله قریشي د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ د کاریز کبیر کلي اوسیدونکی. مننه قریشي صاحب. که تاسو راته ووایاست چې څومره وخت کېږي د ترنم نړۍ ته راغلي یاست او ولې مو انتخاب ترنم وکړ؟ ترنم نړۍ ته خو د ملګرو هڅه وه، ویل د همغه له امله بس ترنم ته مخه کړه او دوستانو تشویق کړو د ترنم ته، او بس د ترنم نړۍ ته راغلم. نه قریشي صاحب، لومړی ترنم مو چیرته کړی او دغه ترنم کوم ترنم و؟ اوس درته یاد دی؟ هو، لومړی ترنم د جاوید دلدار ترنم او د ملنګ جان ادبي بهیر کې مې کړی و. لکه زما چې د یارانو جناب دغسې وي، که چا ګلاب لیدلی نه وي ګلاب دغسې وي. او نن تقریبا یو 3-4 کاله مخکې دغه ترنم مې کړی و. یوازې ترنم او که نه شاعري هم کولی شي؟ نه، تر اوسه پورې د شاعرۍ ډګر ته نه یو راغلی او ترنمونه مو کړي دي په مکتب کې، د مکتب نه بغیر ادبي بهیرونو کې، د عام ځایونو کې هر ساحو ته تللي وو یاران دوستانو سره. بس ښه، که په دغه وخت کې چې لیدونکي او اورېدونکي راسره خسته نه شي یو ترنم راته وکړئ، خوښه مو ده؟ په سر سترګو ول نه. برخداد دې جنۍ، برخداد دې جنۍ میرا تواده شوې ده، چا باندې مینا او چا تواده شوې ده، چا باندې مینا او چا تواده شوې ده. برخداد دې جنۍ، برخداد دې جنۍ میرا تواده شوې ده، چا باندې مینا او چا تواده شوې ده. هیلې د زړه په مقبره کې دفن کړې ده، هیلې د زړه په مقبره کې دفن کړې ده. پیغله د اویا کلو، پیغله د اویا کلو بوډا ته واده شوې ده، چا باندې مینا او چا ته واده شوې ده، چا باندې مینا او چا ته واده شوې ده. ماته مې یاران وایي ستا د بچو مور صدا، ماته مې یاران وایي ستا د بچو مور صدا. ډېره بختوره ده، ډېره بختوره ده چې تا ته واده شوې ده، چا باندې مینا او چا ته واده شوې ده، چا باندې مینا او چا ته واده شوې ده. خود به بچی یو ورځ پس راځي پوښتنې لا، خود به بچی یو ورځ پس راځي پوښتنې لا. مړه د غمونو،
مړه د غمونو ابۍ ماته واده شوې ده چا باندې مینا وه او چاته واده شوې ده برخه دا د دې جنۍ برخه دا د دې جنۍ مې راته واده شوې ده چا باندې مینا وه او چاته واده شوې ده بیخي په زړه پورې ډېر ښکلی ماشاءالله الله دې په خنجري او په خوشوازۍ کې لا برکت واچوه د ترنم لپاره کمپوز شعر او که غږ ډېر مهم دی ستاسو په واقعا اول چې دا د شعر انتخاب ورته ډیر ضرور ده چې شعر د ترنم په لهجه وویل شي بیا نو کمپوز هم ضرور ده ځکه چې شعر کمپوز ونه لري نو بیا د ترنم په ژبه ویل کیږي نه بیا لیدونکي اوریدونکي ورنه خوند نشي اخیستلی او بیا په آخر قدم کې اواز هم ضرور ده نو مطلب چې چاته ښایسته حنجره الله ورکړې لومړی شعر بیا کمپوز او ورپسې اواز ستاسو د ترنم لپاره انتخاب مو د چا شعر وي انتخاب خو د استاد جاوید دلدار واقعا ډیر یو ښایسته شاعر او ښایسته ترنم ویونکی دی د همغې ترنمونه او شعرونه اورمه او بس ترنم کومه د همغه شعرونه د یار محمد پردیس او حضرت یوسف یوسفزی دغه ترنمونه اورم او ترنم کوم مطلب لومړی انتخاب مو د دلدار صاحب شعر وي په دغه شعر کې راز څه دی د دلدار صاحب چې تاسو د ده شعر انتخاب وي دلدار صاحب واقعا چې خپله ښایسته شعرونه لیکي د ترنم لهجې ته برابرې ویل کې خپله وایي کمپوز هم خپله جوړوي هغه شعرونه هم خوند کوي د هر دور سره همغسې شعر جوړوي واقعا ښه شاعر دی زما ډېر خوښېږي جاوید دلدار اوس په یو ترنم به د جاوید دلدار صاحب ستاسو یو ترنم ما یو بل ځای کې اورېدلی د دلدار صاحب ترنم ډېر ښه ترنم مو کړی او فکر کوم ستاسو به یاد ته راشي که یو ترنم راته وکړئ د هماغه په ډول سمه ده ولې نه په یو نظر کې مې د سترګو په لړم نیسې ډبرې غورځوي لاسونه شاته هم نیسي ډبرې غورځوي لاسونه شاته هم نیسي په یو نظر کې مې د سترګو په لړم نیسي ډبرې غورځوي لاسونه شاته هم نیسي د ښایستونو خدایه تا ته عبادت نو د ښایستونو خدایه تا ته عبادت نو د ښایستونو خدایه تا ته عبادت نو د ښایستونو خدایه ورته به یې سم نیسې ډبرې غورځوي لاسونه شاته هم نیسې ډبرې غورځوي لاسونه شاته هم نیسي په یو نظر کې مې د سترګو په لړم نیسي ډبرې غورځوي لاسونه شاته هم نیسي قاضي صاحبه ملامت نه یم بچي وږیو قاضي صاحبه ملامت نه یم بچي وږیو قاضي صاحبه ملامت نه یم بچي وږیو د غلا په جرم به باچا سے محترم نیسې ډبرې غورځوي لاسونه شاته هم نیسې ډبرې غورځوي لاسونه شاته هم نیسې د تکراري حسن میرمنې کال په کال نوې او د تکراري حسن میرمنې کال په کال نوې د تکراري حسن میرمنې کال په کال نوې نقیب ټول ژوند د غلامانو په رقم نیسې ډبرې غورځوي لاسونه شاته هم نیسي ډبرې غورځوي لاسونه شاته هم نیسي په یو نظر کې مې د سترګو په لړم نیسې
ډبرې غورځوي لاسونه شاته هم نیسي. مننه قریش، بیخي په زړه پورې. که تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته ووایاست د خپل ژوند جالبه خاطره چې ستاسو لپاره څه ډېر جالب و په تېر ژوند کې. جالبه خاطره نو داسې څه ووایم، جالبه خاطره ذهن کې مې فعلا لپاره نشته جالبه خاطره. هغه حالات چې ستاسو لپاره په دغه تېر شوي ژوند کې و تر ټولو سخت، داسې سخت حالات ستاسو لپاره کوم؟ سخت حالات خو ژوند کې راځي انسان باندې، واقعا سخت حالات په ما هغه وخت و چې جمهوریت دوره وه او په پلچرخي زندان کې او شپږو میاشتې بندیګرت مې تېر کړ. هغه ډېر سخت، هر وخت چې یادېږي زما واقعا هغه ډېر سخت حالات و، ډېر یعنې دردېدلې حالات زما. ما بس کې بندي وم پلچرخي، ما بس کې. والله نیکه مرغه چې تېر شوي دي. سید، د همدې پوښتنې په متضاد هغه ورځ چې ستاسو لپاره تر ټولو خوشحاله ورځ وه یا ستاسو لپاره تر ټولو خوشحاله حالت، هغه کوم حالت؟ او د خوشحالۍ حالت هغه حالت و چې کله په ما باندې زیری وشو چې ستاسو کور کې یو نازولی الله پاک درته یو اولاد درکړ، نارینه اولاد و. او هغه وخت ډېر خوشحال شوم واقعا چې الله پاک راته یو اولاد راکړ. ماشاءالله، الله دې ته نیک صالحه رالوی کړي. شاعر نه که پوښتنه کېږي د مینې پوښتنه کېږي، زه به تا نه اوس که داسې پوښتنه وکړم چې مینه، نو تاسو وویله چې نیک صالحه او ما ته اولاد خدای راکړه، نو زه به د واده پوښتنه نه کوم، خو زه به دومره داسې پوښتنه وکړم چې تاسو دغه واده کړی دی په مینه مو کړی ده که نه؟ واقعا مینه خو هر سړی مینه کړی او مینه مې کړی ده، خو متاسفانه چې مینه کې ناکام شو، بیا د کورنۍ په خوښه باندې واده مې کړی دی. په خندا یې راته وویل چې ستا د لاسه مړه اوس مې خوب خدای تختولی، د سودا د لاسه مړه، د سودا د لاسه مړه. په خندا یې راته وویل چې ستا د لاسه مړه اوس مې خوب خدای تختولی، د سودا د لاسه مړه، د سودا د لاسه مړه. ستړي مشي راته وکړه خود لرې نه جانانه، ستړي مشي راته وکړه خود لرې نه جانانه، ناروا باران وشي، ناروا باران وشي، د روا د لاسه مړه اوس مې خوب خدای تختولی، د سودا د لاسه مړه، د سودا د لاسه مړه. مسلې مسلې نشتا پیغورونه دې سړیا، مسلې مسلې نشتا پیغورونه دې سړیا، جمعتونه رانه پاتې، جمعتونه رانه پاتې، د ملا د لاسه مړه اوس مې خوب خدای تختولی، د سودا د لاسه مړه، د سودا د لاسه مړه. زړه ساتل د سر ساتل دی، ګوره جنگ ته بلاړ نشي، زړه ساتل د سر ساتل دی، ګوره جنگ ته بلاړ نشي، دلته هر ورځ ماتېږي، دلته هر ورځ ماتېږي، د یو چا د لاسه مړه اوس مې خوب خدای تختولی، د سودا د لاسه مړه، د سودا د لاسه مړه. قریش صاحب، په اخر کې به یو ترنم درنه اورو او ترنم پسې پیغام او دا نننۍ خپرونه به په همدې ځای رانغاړو، نو یو ترنم به راته وکړي په اخر کې.
په خندا یې راته وویل چې ستا د لاسه مړه اوس مې خوب خدای تختولی د سودا د لاسه مړه د سودا د لاسه مړه په خندا یې راته وویل چې ستا د لاسه مړه اوس مې خوب خدای تختولی د سودا د لاسه مړه د سودا د لاسه مړه مسلې نشتا پیغورونه دې سړیا او مسلې نشتا پیغورونه دې سړیا جمعتونه رانه پاتے د مولا د لاسه مړه اوس مې خوب خدای تختولی د سودا د لاسه مړه د سودا د لاسه مړه په خندا یې راته وویل چې ستا د لاسه مړه اوس مې خوب خدای تختولی د سودا د لاسه مړه د سودا د لاسه مړه زړه ساتل د سر ساتل دی ګوره جنگ ته بلاړ نشي زړه ساتل د سر ساتل دی ګوره جنگ ته بلاړ نشي دلته هر ورځ ماتېږي د یو چا د لاسه مړه اوس مې خوب خدای تختولی د سودا د لاسه مړه د سودا د لاسه مړه په خندا یې راته وویل چې ستا د لاسه مړه اوس مې خوب خدای تختولی د سودا د لاسه مړه د سودا د لاسه مړه مننه قریشي صاحب لیدونکو دا زموږ درون ورور شفیق الله قریشي صاحب په اخر کې به قریشي صاحب پیغام درنه اورو چې دغه نوي نسل ته څه پیغام لري کور مو ودان خوشحاله اوسئ چې ماته مو دعوت راکړ په اخر کې د وطن یوټیوب چینل ټولو لیدونکو او کتونکو څخه هیله کوم چې دغه چینل را سره سبسکرایب کړي او لایک کړي بیا هم له تاسو نه مننه ژوندي اوسئ چې تر دې ځایه مو موږ څارلي یو او بیا هم هیله لرو چې نور هم موږ وڅارئ سبسکرایب او لایک مو له یاده ونه وځي